د سپېڅلي الله پاک په نامه ګرانو لوستونکو تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. زه ملالۍ امیري تاسو ته د نن ورځې 11 ټولګي فزیک څخه یو بله نوې موضوع وړاندې کوم. هیله لرم چې د نن ورځې جلسې تر پایه پورې زما سره پاتې شئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ تېره ورځ میخانیکی انرژي ولوسته. میخانیکی انرژي متعریف کړه چې د حرکي انرژي او د پوتنشل انرژي له مجموعې څخه عبارت ده. همدارنګه د انرژي ساتنه چې وه چې انرژي هیڅکله له منځه نه ځي او نه هم منځته راځي، بلکې تر څو چې نړۍ شتون لري انرژي هم شتون لري، خو کولی شي د یو حالت څخه بل حالت ته بدلون وکړي او انرژي له ثابت یا پیوسته کمیتونو له ډلې څخه ده. د انرژي په ترتیب سره موږ نن ورځ هم یو بل موضوع ده چې هغه د قوو ډولونه د کار د اجرا کولو له مخې نه دي. یعنی موږ کار تعریف کړی وو چې کار چې ده، کار کله چې په یو جسم باندې قوه اغیزه واچوي او د قوې د اغیزې له امله جسم خپل موقعیت ته بدلون ورکړي، موږ دا شی تعریف کړی وو کار. نو کله چې د قوې د اغیز له امله کار اجرا کیږي، نو د کار د اجرا کولو له مخې قوې هم دوه ډوله دي چې نن د قوو ډولونه د کار له مخې نه، همدارنګه توان دا به د نن ورځې په بحث کې وایو. د کار د اجرا کولو له مخې نه قوې په څو ډوله دي؟ په دوه ډوله دي، تحفظي قوې او غیر تحفظي قوې. دا چې تحفظي قوې او غیر تحفظي قوې څه دي، موږ په کومه برخه کې د ژوند د دې څخه استفاده کوو، نن ورځ به دا په دې بحث کې وایو. لومړی تحفظي قوه. تحفظي قوه څه ده؟ تحفظي قوه یعنی کله چې مونږ د دغه قوو په مرسته باندې کار اجرا کوو، کومه انرژي چې کار اجرا کولو لپاره ورکوو جسم ته، دغه ټوله انرژي په کار باندې چې کېږي بدلیږي. یعنی انرژي مو بې ځایه نه ضایع کېږي، بلکې مکمل مونږ ته څه کوي؟ کار اجرا کوي. یعنی په ساده شکل باندې د تحفظي قوو په مرسته باندې اجرا شوی کار چې ده د لارې سره کومه اړیکه نه لري. یعنی د لارې او له لوري سره کومه اړیکه نه لري. یعنی که چیرې موږ د هرې لوري نه یا د هرې لارې نه کار اجرا کو، موږ په کار کې کوم تغییر نه راځي، عین قیمت موږ ته څه کېږي؟ په لاس راځي. مثلا د دې لپاره چې د تحفظي قوو په مفهوم باندې تاسو ښه پوه شئ، تاسو ته یوه لنډه تجربه اجرا کوم. مثلا په دې وسیله باندې زه دا توپ چې کوم تړم یا وصل کوم یې. ګورئ دغه توپ چې ده کله چې د ځمکې څخه د ارتفاع اخیستی ده، صحیح ده، په یو ارتفاع باندې د ځمکې څخه چې کوي؟ قرار لري. نو دغه توپ چې د ځمکې څخه په ارتفاع باندې موقعیت لري، د باندې د ځمکې چې واردېږي، ډېر ښه د ځمکې له طرف نه د جاذبه قوه واردېږي. یعنی تاسو پوهیږئ چې د ځمکې جاذبه قوه چې ده مقدار په ټولو اجسامو باندې چې ده یو ډول ده. یعنی که چیرې موږ هر ډول جسم په ځمکه کې ووینو، ځمکه یو ډول هغې باندې چې کوي؟ اغیزه اچوي یا قوه پرې واردوي. نو توپ دلته چې موقعیت لري زړېدلی ده، دلته هم عین شی ده، د ځمکې جاذبه قوه پرې واردېږي. اوس که چیرې زه دا په لاس کې ونیسم، صحیح ده، بیا هم د دې قوه چې ده یعنی د ځمکې قوه عین اغیزه پرې یا یو ډول اغیزه پرې اچوي. نو د جاذبه قوه چې ده یوه تحفظي قوه ده، صحیح ده. جاذبه قوه چې ده یوه تحفظي قوه ده. ولې؟ ځکه که چیرې موږ د جاذبې قوې په مرسته باندې کار اجرا کوو، زموږ کار کې کوم تغییر نه راځي. یعنی هر خوا نه چې موږ کار اجرا کو یا د هرې لوري نه یا په هره لار باندې کار اجرا کو، په کار کې مو کوم تغییر نه راځي او کومه انرژي چې موږ د کار اجرا کولو لپاره مصرفوو، هغه ټوله په کار باندې بدلیږي او بې ځایه یا په نورو کمیتونو باندې هم نه بدلیږي. نو د ځمکې جاذبه قوه څه ډول قوه شوه؟ تحفظي قوه شوه. لکه دا انځور چې فنر ده، فنر باندې کار اجرا شوی ده چې دا هم چې شوه یو تحفظي قوه شوه. همدارنګه دوهم ډول د قوو چې غیر تحفظي قوه ده. غیر تحفظي قوه چې ده د تحفظي قوو برعکس، صحیح ده. یعنی کله چې موږ د غیر تحفظي قوو په مرسته باندې کار اجرا کوو، لوستونکو د غیر تحفظي قوو په مرسته باندې اجرا شوی کار چې کومه انرژي چې موږ ورکوو، هغه انرژي مکمله په کار باندې نه بدلیږي، بلکې انرژي په لاره کې هم چې کېږي ضایع کېږي یا په نورو کمیتونو باندې هم بدلیږي. نو ځکه اجرا شوی کار که چیرې موږ د هرې خوا نه اندازه کو یا د هر طرف نه اندازه کو یا کار اجرا کو، نو په کار کې موږ عین قیمت لاسته نه راوړو. مثلا دا موټر ده، صحیح ده، د میز مخ چې ده صاف ده، صحیح ده. اوس کله چې زه په دې باندې دا موټر
په حرکت راولم. موټر ګوري په اسانۍ باندې د میز په مخ باندې حرکت اجرا کوي. اوس دغه حرکت یا دغه کار چې د موټر په مرسته د میز په سر اجرا شو دا یو ډول و یا یو ډول قیمت موږ ته په لاس باندې راځي. انرژي هم دلته چې ده کمه مصرفېږي، یعنی کومه قوه چې زه د خپل لاس په واسطه باندې په دې موټر باندې واردوم کمې قوې ته اړتیا ده تر څو دا موټر چې وکړي حرکت وکړي. اما که چیرې زه د دغه ډبرو په واسطه باندې یا د ډبرو په سر باندې دا موټر په حرکت راولم نو زما د لاس قوې ته ډېره اړتیا ده، یعنی ډیره انرژي باید زه دلته مصرف کړم تر څو چې دا موټر په دغه ډبرو په سر باندې چې وکړي حرکت وکړي. یعنی ګورئ زده کوونکو اوس د میز په سر باندې حرکت اسانه اجرا شو که د ډبرو په سر باندې ډېر ښه د میز په سر باندې. یعنی ګورئ موږ عین کار اجرا کوو. صحیح ده، موټر حرکت و، د میز په سر مو حرکت ورکو، د ډبرو په سر مو هم حرکت ورکړلو. اوس د میز په سر چې موږ کوم حرکت اجرا کړو د موټر حرکت ډېر په اسانۍ باندې ترسره شو، کمه انرژي مصرف شوه. اما کله چې د ډبرو په سر باندې موږ حرکت اجرا کړو دلته ډېره انرژي مصرف شوه او کار مو هم کم اجرا شو، یا موټر ډېر په سختۍ باندې حرکت وکړو او ډېر کم حرکت یې وکړو. نو دلته توپیر څه شو؟ یا د کوم کمیت له امله یا د کوم دلیل له امله دلته حرکت مو یا کار اجرا شوی کار مو توپیر وکړ. ډېر ښه، دلته د استکاک قوه موجود وه. صحیح ده، د میز په مخ باندې استکاک قوه کمه ده اما د ډبرو په سر باندې د استکاک قوه چې ده ډېره ده. نو ځکه د استکاک قوه سبب شوه چې زموږ کار چې وکړي قیمتونه یې فرق وکړي، یعنی د میز په سر یو ډول اجرا شي او د ډبرو په سر باندې قیمت هم چې شو اوچت شو. نو ځکه استکاک قوه چې ده یوه غیر تحفظي قوه ده، یعنی کومه انرژي چې موږ د کار اجرا کولو لپاره ورکوو هغه ټوله په کار باندې نه بدلیږي بلکې بې ځایه هم ضایع کیږي. نو استکاک قوه یوه غیر تحفظي قوه له ډلې څخه ده. مثلا تاسو د انځور ته وګورئ، ګورئ دا شخص چې دا ډبره ټیله کوي په حرکت باندې راولي د ډیره قوه وارده کړې یا ډیره انرژي مصرف کړې ده اما د ډبرې ډیر کم حرکت کړی. ولې؟ ځکه چې دلته استکاک قوه رامنځته شوې چې استکاک قوه یوه غیر تحفظي قوه ده، یعنی دلته کوم اجرا شوی کار چې ده کم ترسره شوی او انرژي هم بې ځایه مصرف شوی چې دا شوله غیر تحفظي قوه. ها زده کوونکو تحفظي قوې او غیر تحفظي قوې مو ولوستئ چې تحفظي قوه د جاذبې قوه ده او غیر تحفظي قوه هم د استکاک قوه ده. چې تحفظي قوه چې د لارې سره کوم تړاو نه لري، یعنی موږ د هرې لوري نه یا د هرې لارې نه کار اجرا کوو په کار کې مو کوم تغییر نه رامنځته کیږي، عین کار اجرا کیږي. اما غیر تحفظي قوه څنګه ده؟ یعنی کله چې موږ یعنی د هرې لارې نه که چیرې موږ کار اجرا کوو یا لوري ته مو تغییر ورکړو لارې ته مو تغییر ورکړو نو د کار د اجرا کولو مختلف یا متفاوت قیمتونه موږ ته په لاس باندې راځي. ها زده کوونکو راځئ چې په ګډه سره د غیر تحفظي قوو معادله هم چې کو په لاس راوړو. ها زده کوونکو تاسو مخکې معادله مو لوستلې وه چې مجموعي کار موږ په چی باندې ښودو؟ آفرین، په ډبلیو نیټ. دا مساوي کیږي اجرا شوی کار د غیر تحفظي قوو په مرسته همدارنګه اجرا شوی کار د تحفظي قوو په مرسته ده. دا مجموعي کار، غیر تحفظي قوو کار او د تحفظي قوو کار. اوس تاسو لوستلي دي په خپلو درسونو کې چې د غیر تحفظي قوو کار مساوي کیږي دلتا کا یا حرکي انرژي ته. اوس دغه قیمت کولی شو دغه عمومي معادله کې چې کو وضع کو. نو مجموعي کار مو مساوي کیږي دلتا کا منفي تحفظي قوو کار. همدارنګه د تحفظي قوو کار مساوي کیږي منفي دلتا وی یعنی پوتانشل انرژي. اوس دا به هم په معادله کې وضع کو یا هم په بخښنې سره چې دلته موږ یوه رابطه پرېښوله چې هغه څه ده دلته چې ډبلیو نیټ مو مساوي کیږي حرکي انرژي ته. نو دلته د مساوات دواړې خواوې سره چې دي مساوي دي، نو د مساوات دواړې خواوې چې سره مساوي دي د مساواتو بله برخه هم موږ چې کوو مساوي کوو، یعنی لیکو چې دلتا کا مساوي ده اجرا شوی کار د غیر تحفظي قوو او اجرا شوی کار د تحفظي قوو په مرسته باندې. ها اوس موږ هدف دلته چې دی چې د غیر تحفظي قوو په مرسته باندې معادله یا اجرا شوی کار د غیر تحفظي قوو په مرسته معادله یې موږ چې کو لاسته راوړو. نو دا هغه چې د غیر تحفظي قوو اجرا شوی کار ده. نو د غیر تحفظي قوو اجرا شوی کار مساوي کیږي دغه د مساواتو اجرا شوی کار تحفظي قوو په مرسته مساواتو دې خواته راوړو دلتا کا په خپل ځای باندې دا چې د مساواتو بلې خواته انتقال کو علامه یې چې کیږي منفي ډبلیو سی.
نو اجرا شوی کار د تفویضی قوه په مرسته باندې مساوي کیږي منفي دلتا وی یعنی پتانسیل انرژی. اوس دا هم دلته د معادله کې چی کوو وضع کوو. نو اجرا شوی کار د غیر تفویضی قوه په مرسته باندې مساوي کیږي دلتا کا منفي یو منفي هم خپل معادله کې یو بل منفي هم دلتا وی ترڅنګ ده. نو د دې ځای نه لیکلی شو چې اجرا شوی کار د غیر تفویضی قوه په مرسته مساوي کیږي دلتا کا منفي ضرب د منفي چی کیږي مثبت دلتا وی. نو دغه چې معادله ملاسته راوړه دا چی معادله ده د غیر تفویضی قوه په مرسته باندې اجرا شوی کار څخه عبارت ده. ها راځئ زده کوونکو چې بله موضوع مو چی ده. ها زمونږ د دې فصل اخرنۍ موضوع چې هغه تاوان ده تاوان به هم نن لولو. لوستونکو د تاوان څخه زموږ هدف دا نه ده چې یو نفر دومره قدرت یا زور ولري تر څو هغه وکولی شي د خپل لاس په واسطه باندې خښتې ماتې کړي ښیښه ماته کړي یا هم دیوال وران کړي. زموږ هدف له دې څخه نه ده بلکې له تاوان څخه مو هدف دا ده چې یو جسم یا یو شخص ډیره انرژي ولري د کار د اجرا کولو لپاره. صحیح ده؟ یعنی هر څومره چې یو وسیله انرژي ډیره ولري هغه ډیر کار اجرا کولی شي. ځکه موږ په لومړی د دغه فصل په لومړي درسونو کې موږ ویلي وو چې که چیرې کار اجرا کیږي نو انرژي ته چی ده اړتیا ده. نو که چیرې انرژي په مصرف ونه رسیږي نو کار نه اجرا کیږي او که چیرې کار اجرا نشي نو انرژي نه مصرفیږي. دغه دواړه کمیتونه یو د بل سره مستقیمې اړیکې لري. نو اوس هر څومره چې انرژي ډیره وي ډیر کار مصرفیږي. نو تاوان چی ده؟ تاوان له ډیر اجرا یا د تاوان د زیات کار د اجرا کولو څخه عبارت ده. صحیح ده؟ یعنی موږ ډیر کار په کم وخت کې اجرا کوو. مثلا که چیرې یو شخص یا بوجۍ وریجې په 1 متر فاصله کې په 2 دقیقو کې دا چی کې انتقال کی نو د دې چی ده کار ډیر اجرا کو کنه په کم وخت کې. صحیح ده؟ ډیر وزن په کم وخت کې انتقال کړو نو د دې تاوان چی ده زیات ده. نو راځئ چې تاوان تعریف کو. تاوان چی ده؟ اجرا شوی کار په واحد وخت کې تاوان ده. صحیح ده؟ اجرا شوی کار په واحد وخت کې یعنی کار او وخت دلته چی شولې اړیکې پیدا کړي. صحیح ده؟ یعنی هر څومره چې مونږ ډیر کار په کم وخت کې اجرا کو تاوان مو ډیر ده او هر څومره چې مونږ ډیر کار یا کم کار په ډیر وخت کې اجرا کو نو دا تاوان مو چی ده کم ده. نو یعنی کله چې مونږ د کار اجرا کول ته وخت تعیین کو په کم وخت کې ډیر کار اجرا کو دا تاوان څخه عبارت ده. ها مثلا ګورئ دا نجلۍ دغه د زینو واټن په کم وخت کې اجرا کوي یا کله چې مثلا که چیرې دا آهسته لاړه شي نو دغه زینې په ډیر وخت کې وهي یا دا واټن په ډیر وخت کې اجرا کوي. اما که چیرې په منډو باندې اجرا کوي په منډو باندې ډیره انرژي مصرفیږي او دغه واټن په کم وخت کې اجرا کیږي نو ځکه د دې تاوان چی ده زیات ده. په دغه دواړو کمیتونو کې یا په دغه دواړو ډولونو کې چی شو توپیر رامنځته شو. همدارنګه د برق پایې هم موږ ته کولی شي په کم وخت کې ډیره برېښنا چی کړي انتقال کړي نو ځکه د دې تاوان هم چی ده زیات ده یعنی انرژي یې ډیره ده. ښه زده کوونکو تاوان مو تعریف کو چې اجرا شوی کار په واحد وخت کې ده. نو راځئ چې معادله یې هم ولولو یا فرمول هم پیدا کړو چې فرمول سره رقم شکل لري. ښه تاوان موږ چی باندې ښیو یا پاور. تاوان چی ده پاور. صحیح ده؟ نو د سمبول په شکل باندې لومړی حرف کاروو پی مساوي کی. تعریف مو کو اجرا شوی کار په واحد وخت کې نو کار موږ په چی باندې ښودو ډبلیو واحد وخت کې یعنی د ټي په وخت کې کار اجرا شي. دا چی شو معادله شو چې ډبلیو مو چی ده کار او ټي هم وخت پی هم له تاوان څخه عبارت ده. اوس دغه فرمول نه مخکې نه معادله واحد هم چی کو پلاس رو کار موږ په چی باندې اندازه کوو آفرین په ژول باندې. وخت موږ چی باندې اندازه کوو شاباس په سکند. اوس کله چې ژول تقسیم د ثانیه شي موږ ته یو نوی واحد په لاس راځي چې دا چی ده واټ. نو د تاوان واحد چی شو واټ شو. ښه زده کوونکو تاسو تاوان معادله فرمول یا هم فرمول او واحد مو هم په دې باندې پوه شوئ. نو راځئ چې دغه معادلې څخه هم موږ ګټه واخلو چې څنګه کولی شو موږ د یو جسم تاوان لاسته راوړو. ښه مثال ده چې یو غرمزلی له 80 کیلوګرام کتلې سره د 4.5 ثانیو په موده کې دا چی کوي
فاصله یا ارتفاع اجرا کوي نو د دې توان چې کوي لاس ته راوړي. ښه زده کوونکو دا مثال به هم په ګډه سره حل کو. یو غرمزلی چې څومره کتله ورسره ده 80 کیلو ګرامه. څومره ارتفاع اجرا کوي 4.5 متره. په کوم وخت کې په 4 ثانیو کې چې لاس ته راوړئ توان. ها زده کوونکو تاسو د توان معادله ولوسته چې پی مساوي کیږي ډبلیو پر ټي اجرا شوی کار په واحد وخت کې. نو مخکې له دې نه ګورئ دلته موږ ته کار قیمت نه ده راکړل شوی. نو مخکې له دې نه چې توان پیدا کړو لومړی باید کار پیدا کړو. ها د کار معادله موږ لرو ډبلیو مساوي کیږي اف ضرب د ډي چې دغه د ثابت قوې په مرسته باندې اجرا شوي کار معادله ده. ها اوس ګورئ دلته موږ ته ویل شوي چې غرمزلی د ځمکې څخه چې اخیستې ده ارتفاع یې اخیستې ده. نو کله چې د ځمکې څخه ارتفاع اخلي یو جسم په هغه باندې د ځمکې جاذبه قوه هم چې کېږي واردېږي. نو اوس د دغه اف په ځای باندې موږ چې لیکو ام ضرب د جي. نو ډبلیو مساوي کېږي ام ضرب د جي ضرب د ډي. فاصله مو دلته افقي نه ده بلکې عمودي ده. نو ارتفاع اجرا شوې ده. د ډي په ځای باندې هم لیکو اچ. ها ډبلیو مساوي کېږي کتله مو څومره ده 80 کیلوګرامه. د ځمکې جاذبې مقدار ثابت ده. تاسو پرې پوهېږئ څومره ده شاباس 10 متر پر سکند مربع. ارتفاع مو څومره ده 4.5 متره. ها ډبلیو مساوي کېږي دا یو صفر له دغه اشارې سره چې کېږي خلاصېږي پاتې کېږي 80 ضرب د 45. نو اجرا شوی کار مو مساوي کېږي 80 چې د 45 سره ضرب په څو کېږي 2640. نو د توان واحد د کار واحد چې ده ډېر ښه ژول. دومره کار د دغه غرمزلي چې کړی اجرا کړی. ښه زده کوونکو کار مو پیدا کوو. اوس د توان له معادلې څخه موږ کار اخیستلی شو. پی مساوي کېږي ډبلیو تقسیم په ټي باندې. قیمتونه اوس دلته وضع کوو. ډبلیو یا اجرا شوی کار مو پیدا کو 2640 ژوله. وخت هم موږ ته راکړی څومره ده 4 ثانیې. ښه زده کوونکو دا چې موږ په دې باندې تقسیم کو څومره کېږي 661.5. واحد مو د توان چې و ډېر ښه واټ. دا شو د غرمزلي توان. کار مو پیدا کو. د کار څخه په ګټه اخیستلو باندې توان مو پیدا کړ. ښه زده کوونکو تاسو د توان د معادلې څخه په ګټه اخیستلو باندې مثال ما هم حل کوئ. د توان په معادله باندې هم پوه شوئ چې څنګه تاسو د دې څخه ګټه واخلئ. ښه زده کوونکو توان کې یو بله موضوع هم شته ده. مثلا ځینې مسایل دي د دې لپاره چې موږ ته کار اجرا کړي موږ باید هغې ته چې ورکړو انرژي ورکړو. تر څو چې موږ انرژي ورنه کړو نو هغوی کار نشي اجرا کولی. چې دغه له ډلې څخه برقي جارو ده. برقي جارو همدارنګه لفت یا هم نور وسایل دي چې تر څو موږ هغې ته انرژي ورنکړو کار نه اجرا کوي. برقي جارو چې ده موږ له برېښنا سره وصلوو او د برېښنا د انرژي په واسطه باندې موږ ته کور پاکوي. نو دغه وسایل چې موږ ته بې له انرژۍ نه کار نشي اجرا کولی دغه ته موږ یو بل کمیت ده په توان کې چې موږ اغېزمنتیا یا مؤثریت ورته ویل کېږي. اغېزمنتیا یا مؤثریت څه ده؟ یعنی دغه اجسامو ته چې کومه انرژي چې موږ ورکوو یعنی دغه انرژي چې موږ جسم ته ورکوو تر څو موږ ته کار اجرا کړي دغه کومه انرژي ده؟ ورکړل شوې یا ورودي انرژي ده. صحیح ده چې کومه انرژي چې موږ ورکوو او کوم کار چې دغه وسایل موږ ته اجرا کوي دغه دواړه انرژيګان یو د بل سره برابر نه دي. صحیح ده یعنی که چیرې موږ زیاته انرژي ورکوو د موږ د زیاته انرژي په مقابل کې دوی کم کار اجرا کوي یا کمه انرژي په مصرف رسوي نو ځکه دغه دواړه انرژيګانې یو د بل سره برابر نه دي. هغه انرژي چې موږ ورکوو تر څو چې موږ ته کار اجرا کړي دغه د ورکړل شوې انرژي څخه عبارت ده یا ورودي انرژي. همدارنګه کومه انرژي چې په مصرف رسوي یا کار موږ ته اجرا کوي هغه مصرف شوې انرژي ده یا خروجي انرژي چې دغه کمیت ته چې همدغه انرژي چې په مصرف رسیږي او انرژي ورکول کیږي دغه معمولا په 1% باندې ښودل کیږي چې د 100% څخه موږ چې کوو ګټه اخلو. چې اغېزمنتیا یا مؤثریت مثلا دغه د برقي جارو کې د هم بل ډول چې دغه د کومو وسایلو څخه ده دغه وسایلو له ډلې څخه ده چې موږ باید انرژي ورکړو. نو دغه کمیت د اغېزمنتیا
یا مؤثریت څخه عبارت ده چې دا مساوي کیږي مصرف شوې انرژي مصرف شوې انرژي تقسیم په چی باندې ورکړل شوې انرژي ضرب دی 100% سره ځکه د 100 سره موږ ضرب وو چې دغه موږ په 1% باندې ښیو ځکه یې ښیو چې ورکړل شوې انرژي او مصرف شوې انرژي دوی دواړه یو د بل سره برابر نه دي. ها زده کوونکو ورسېدو د نن ورځې د جلسې پای ته چې د نن ورځې موضوع زموږ د تحفظي غیر تحفظي قوو همدارنګه د توان په هکله باندې وه. تحفظي قوه مو تعریف کړه چې تحفظي قوه هغه قوه ده چې کوم کار چې موږ اجرا کوو د تحفظي قوو په مرسته باندې هغه کار مو د لارې سره کوم اړیکه نه لري یعنی موږ د هرې خوا نه په هر مسیر په هر لوري کې کار اجرا کوو موږ ته عین قیمت یا مشابه قیمت د کار لاسته راځي چې دغه قوو له ډلې څخه د ځمکې جاذبه قوه ده. همدارنګه غیر تحفظي قوه مو تعریف کړه چې دغه قوې کومې قوې دي لکه د استکاک قوه چې موږ د هرې خوا نه اندازه کوو یا د هرې خوا نه کار اجرا کوو موږ ته مختلف د کار قیمتونه په لاس باندې راځي یعنی کار اجرا شوی کار د غیر تحفظي قوو په مرسته باندې د لارې سره یا د لوري مسیر سره اړیکه لري. همدارنګه بله موضوع مو توان وه چې توان څه ده توان یعنی هر څومره چې موږ ډیر کار په کم وخت کې اجرا کړو دا له توان څخه عبارت ده یعنی ډیره انرژي په مصرف شي او ډیر کار موږ ته په کم وخت کې اجرا شي دا له توان څخه عبارت ده. ښه زده کوونکو هیله لرم چې د نن ورځې موضوع مو زده کړې وي په همدې ترتیب باندې تاسو کورنۍ دنده د 140مې پاڼې تمرین ده چې تاسو به دا هم حلوئ تر څو تاسو لیاقت لا هم زیات شي. ګرانو زده کوونکو تر بلې موضوع تر بلې جلسې پورې تاسو په لوی رب باندې سپارم. ښاد او ودان اوسئ.